دوستانو دغه ډېره زیاته افسوسناکه ویډیو ده ځکه چې دغه مسافر له کار نه ستړی راغلی دی په دغه صوفه کې ناست دی او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. یقینا زندګي ډېره زیاته مختصره ده. هر چاته پکار ده چې په دې دنیا باندې له غریبانو سره له مظلومه خلکو سره له خپلو عزیزانو قریبانو سره ښه وکړي ځکه دوه شپې زندګي ده دغه زندګي تېرېږي. نو دغه مسافر ویډیو مکمله ګورو چې دغه مسافر په کوم ځای کې دی او په کوم ځای کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یقینا دا به ډېر زیات ستړی سوی خو په دغه صوفه کې دی ناست دی خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. نو دوستانو دغه ویډیو ګورو ډېره زیاته افسوسناک ویډیو ده. یقینا زه خو ډېر زیات غمجن کړم. های های مسافره قرض بدلم مسافر ختمی کور بدلم مسافر جوړی د خویندو وروڼو ودونه بدلم مسافر کوي ځان له به خپل واده په خپله مسافر کوي او کور ته کال به مسافر کوي او چې کله کال وکړي کور ته نو اکثر ورته څه جواب راځي د کوره وایي در یاد شو درته په تا چې له دغې ځای هوا ولګي بیا درنه سړی ویېري. مسافر غریب سهار وختي پاسي د بانک سره لاړ شي ډیوټۍ ده د مازدیګر د بانک سره چوټي وکړي ډیرې ته واپس را روان شي ګاډي ته وخیږي په لاره دومره رش وي دومره ټریفک چې د ماښام د بانک سره راورسي پخلی هم ځان له پخپله وکړي کپړې هم ځان له پخپله وینځي او لوښي هم بیا پخپله وینځي مونځ اودس وکړي او چې لږ ټایم ورته میلاو شي نو کور ته کال وکړي بیا نو د الله ظالمانو یو 2-3 منټه